قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. بلوچستان کې ښځینه ځانمرګ برید یو پولیس وژل شوی، دوه ټپیان دي. د پاکستان په بلوچستان کې د چارواکو په وینا په کیچ سیمه کې د یوې ښځینه لخوا په ځانمرګ برید کې یو پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. په تربت کې د پولیسو یوه چارواکي د پیښې پخلی کړی وایي ځانمرګ برید د کمیشنر له دفتر سره نږدې شوی دی. پیښه هغه مهال رامنځته شوې چې د امنیتي ځواکونو موټر له سیمې د تېرېدو په حال کې وه. د پولیسو د چارواکو په وینا په چاودنه کې د پولیسو موټر هم زیانمن شوی او ټپیانو کې ښځینه افسره هم شامله ده. بل پلو د بلوچستان اعلی وزیر میر عبدالقدوس دغه برید غندلی دی. ویلي دي د ترهګرۍ موخه د پرمختګ د بهیر مخه ډپ کولو او د امنیتي ځواکونو ډارول دي. په یو بل خبر کې بیا اورئ چې تخاري وایي د پاکستان په زندانونو کې د بندي افغانانو د خوشي کولو هڅې روانې دي. په کراچۍ کې د طالبانو تر ولکې لاندې د افغانستان د سفارت قونسل وایي د پاکستان په زندانونو کې د بندي افغانانو د خوشي کېدو هڅې روانې دي. سید عبدالجبار تخاري لازدی روډو سره په خبرو کې ویل لا هم 202 کسان د پاکستان په زندانونو کې بندیان دي. تخاري وایي تېره پنجشنبه هم د سند ایالت له زندانونو 14 نور افغان بندیان خوشي او د چمن له لارې افغانستان ته ولېږدول شول. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مننه، ښاد اوسئ.